په ټولو ګناهونو کې یو لویه ګناه ده چې د هغې نه لویه ګناه د الله په نزد بل نشته، هغې ته شرک وایي. شرک داسې ګناه ده چې باقي ګناهونه که الله وغواړي درته به وبخي، او شرک فیصله یې کړې ده چې دا نه بخم. یو خدا خبره شو. دویم دا دی چې که په نورو ګناهونو باندې سړی جهنم ته لاړ شي او کفر او شرک ورسره نی، نو په جهنم کې به الله سزا ورکړي، هر څومره چې الله ورکړي الله ته خوښه ده، خو بیا به یې راوباسي، دوزخ نه به یې راوباسي او جنت ته به یې ولېږي. خو چې چا کفر او شرک کړي د هغه د جهنم نه وتل نشته، همیشه دپاره به جهنم کې پروت دی. د دې وجې نه رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله وی د شرک نه لاندې چې دا نور کم ګناهونه دي، دا چې زه غواړم زه بخم، چې زه غواړم توبه نه ده استه بې توبې مړ شو، نو بیا هم چې زه غواړم زه بخم. یو د الله قانون دی، یو د خدای رحم دی. قانون د الله خدا دی چې چا مونځ نه کړی هغه له په هغې سزا ورکوي، روژې نه ده نیولې په هغې د هغې سزا ورکوي، حج پې فرض و زکات پې فرض و نه دی ادا کړی په هغې سزا ورکوي، د ژبې لاسونو اندامونو ګناه کړې ده په هغې سزا ورکوي. دا قانون دی. لیکن د قانون نه بالاتر که الله په چا رحم کوي سره د ګناهونو، نو الله وی کوم پې ګناه کړې ده او زه بخم، د قانون نه بالاتر. لکه زمونږ په دې وطن کې یو سړی د پانسۍ اډر پې وشي، مړی او که مړی، قانون خدا دی چې دی او پانسۍ کېږي. جج د باندې حکم د پانسۍ وکړه، دا د قانون فیصله ده. هغه اپیل وکړه په هائی کورټ کې، هغه اپیل مسترد کړه چې نه قانون دا دی چې مړی دی کړی دی پانسۍ کېږي به. هغه اپیل وکړه په سپریم کورټ کې، غټ عدالت کې، هغه جج هم هغه اپیل ورته ریجیکټ کړه، ختم یې کړه چې تا د قانون خلاف ورزي کړې ده، سړی دی وژلی دی، قانون دا دی چې ته به وژلی کېږي. لیکن په دې وطن کې یو بل قانون هم چلیږي، ادا چې د هغې د پاسه صدر ته یو رحم درخواست کوي. صدر صاحب ته د اختیارات شته چې د قانون نه بالاتر هم که هغې معاف کوي نو معاف کولی شي. دا د پاکستان آئین کې یو دفعه شته، یو قانون پکې شته. قانون خو پانسي ده، خو صدر وغواړي د هغه زړه او معاف کوي نو معاف کولی شي. صدر ولیکي چې دا ما واپس که قانون باندې فیصله کوم بس مړی کې، او یا به صدر ولیکي چې زه دې ما معاف کو د جیل نه وباسئ. دقه رنګې رب العالمین یو خو د قانون فیصله ده چې په ګناهونو الله سزا ورکوي، دا د قانون فیصله. لیکن که یو سړی بې توبې مړ دی ګناهګار او الله پې رحم کوي او بخیه، نو الله فیصله کړې چې داسې هم زه کولی شم او کومې. لیکن د شرک متعلق فیصله صدا ان الله لا یغفر ان یشرک به، که بے توبه څوک مشرک لاړ او د شرک کړی د بخل بالکل نشته. د قانون مطابق هم سزا ده چې ټول عمر به جهنم کې پروتي، او الله وی زما د ده په حق رحم درخواست هم نه قبلیږي، هیڅ قسم سفارش هم نه قبلیږي، د کافر او مشرک نه د پیغمبر سفارش قبلیږي او نه د بل چا سفارش قبلیږي، دی به همیشه په جهنم کې پروت دی. شرک وای ستا، شرک ستا ویل کېږي، شرک دې ته وایي چې الله سره یو سړی برابر کې شریک کې. اثبات الشریک لله تبارک و تعالی، اثبات الشریک لله تبارک و تعالی، الله له مرګري او شریک پیدا کول، اوهو ډېر خطرناک جرم. دا بخل نشته. حضرت ابراهیم علیه السلام پلارو آزر د قیامت پر ورځ باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام با فرمائی چې ابراهیم علیہ السلام به ولاړی او د آزر باندې به حکم وشي په پلار باندې چې د دوزخ ته وغورځوي. ابراهیم علیہ السلام به دې کې پریشان شي، الله ما خو تا ته سوال کړی چې ولا تخذ، ما به د قیامت پر ورځ نه رسوا کې، ما به ذلیله کې نه، او تا ما ته دا سوال قبول کړی دی چې نه دې رسوا کوم. ایو خزي من خزي ابي، و زما پلار چې رسوا کېږي دا زما بېعزتي نه ده، زما پلار چې جهنم ته ځي دا زما بېعزتي نه ده.
رب العالمین بس چلو کی ابراهیم علیہ السلام ته به وی بره وګوره چې بره وګوري وی لاندې وګوره نو دا پلار به ولا الله پاک په یو ډېر ښه شکل به ومغی تناسخ موږ نه منو شکل به اغی خو په ګندګۍ کې او په غلو په مردارو ککړ به ورته الله وښیي په دومره خاص وصف به ورته الله وښیي چې ابراهیم علیه السلام به ترې کرکه وکړي وروستو به تې شي فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او په جهنم کې به یې ورغوزار کړي اللہ بہت اعلانو کئی اے ابراہیم خپکے گما ان اللہ حرم الجنت علی المشرکین اللہ پا کافر جنت حرام کرے دے مشرک لجنت نشتا دا ٹل فیصلہ دا چھ اللہ پا مشرکانو باندے جنت مکمل حرام کرے دے چھ چا اللہ سر شرک کری سوال نہ پیدا کیگی کہ دے دے جنت تلار شے دے با جنت تنزی بس دا ابراہیم علیہ السلام پزلے کہ با اللہ دوبرا نفرت پیدا کی چھ دا غیر نپس بدے دا سوال انکی چھ خدا زمان دا پلارو بخی دا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سمر دلوی مرتبه خاوند نوح علیہ السلام اغا چه زازوی ایک مشرک تے شرک بے کهو اس تا قصہ کم پینزه بوتانو دا غی سجده بے کولے چه کل پلار نصیحت کهو نہیں بنا سیلاب راغے دا اللہ پا حکم دریاب اچت شو کشتے کے چه کم وقت ابراہیم علیہ السلام سرد مسلمانانو مرگرو خطا زوی تاوی بچے دل ترازا اللہ شابہ کشتے ترا خیجا زوی و تسوی وی بابا جودی غر تباو خیجم جودی غر مشتاقی تباو خیجم دیر لوی غر دے دا سیلاب ما تنشرہ رسیدلے پلار و توی بچے لا عاصم اليوم من امر اللہ نن اگر وزده چی دا خداینا بچ کے دو والا سوک نشتا مگر اغا بچ کی گی چی دا ما پدا کشتے کی دی پدوی دا خدای رحم دے نور نشتا بچ کے دل میرا بانجو کلی کشتے تنوخی جدا مارا دین تابیشا نانا بابا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء غر تخیجم او دابا مادا ابونا بچ کئی قرآن وی زنویم وحال بینهم الموج فکان من المغرقین یو چپا پیرالو غر تیالو جوڑنکا شاتے غردا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام زر اللہ تعالیٰ سپورتا کو یا اللہ تا خو ما ته وی چې ستا اهل به بچ کوما تا خو ما ته دا وعده کړې وه چې زما اهل به بچ کې زما بچي به بچ کې او دا ان ابني من اهلي زوی مې بچی نه دی په زوی بنده خفه کېږي که نه زما زوی د ما اهل نه دی زما بچی نه دی ادې لاله زما په مخ کې په چپه باندې غرق کړه دا دې څوکل الله وی انه لیس من اهلک دا دې بچی نه دی نسبی بچی دے دے خود دین بچی دے نہ دے انہو عمل غیر صالح بد عمل دے جی ذو عمل یا نور تقدیرات پاکی علماء لکی بد عمل دے چی بد عمل جستا بچی نہ دے پام کوا نوحا گورے اگا خبر اون کی چی پاگی تن پوئے گے کنن نپس اگا ٹکیو نوے چی ستا پہ علم نشتا زما فیصلہ دادا چی کافر و مشرک نبخل مشرک لبخل نشتا ان اللہ لا یشرکو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به فیصلہ دادا چی چام اللہ سر شریک اونی و بخل نشتا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء یرا چی غوارمو بل سلی گناہ کرے دو تو بیم ندوخ کے نو بخم دادا ما خواخا دا ومن یشرک باللہ فقد دل دلالا بعیدا چاچے اللہ لشریک اونی و دیر لرے شدہ خدا دا ہدایتنا جنت نه ډیر لرې شو جنت بوی به مو نه ویني ډیر غټ ګمراه شو غټه ګمراهي په قسمت ونیوله دغه ګمراهي ده دومره غټه ګمراهي ده چې د هغې بخل اړو سر نشته دی بلکل نشته ټول عمر به په دوزخ کې پراته دي نو شرک لوی ګناه ده شروع یې کم وخت شوې وه حضرت آدم علیه السلام نه وله د حضرت ادریس علیه السلام پورې شرک نو ټول خلق په سوچه عبادت باندې و د الله عبادت پې کو د حضرت ادریس علیه السلام 15 بچي پیدا شو ود سواع یعوق یغوث نصر تا 15 بچی پیدا شو ډېر نیکانو ډېر صالحانو اوسم خلک نیکانو لراځي صالحانو لراځي دغه زمانه عالمانو ځکه د پیغمبر وارث عالمي ادریس علیه السلام پیغمبر او پیغمبر ته د الله وحی کیږي دا بچی د هغه خپل پلار په منصب باندې ناستو او خلکو ته به دین خوراو خلقو ته د الله عبادت خودل د خلقو ته د نیکۍ ترغیب ورکو ډېر ښکلي عالمانو خشته او ډېر خشته ښکلي صالحان او دینداره خلکو مرګ خو خامخا راځي دا 15 واړه بچي د زمانې تېرېدو سره مړه شو
چې مړه شو نو چې کمې شاګردان او کمې مریدان په هغه زمانه کې نو هغې ورپسې ډېر زیات خفه وو. اوس هم چې یو عالم مړ شي نو شاګردان خفه وي، یو نیک سړی یو بزرګ مړ شي د هغه مریدان خامخا خفه وي، شاګردان او مریدان انتهایی خفه یو بل ته به لګیو چې عبادت کې هغه مزه نشته جي چې د استاد صاحب خوا کې به هم کوو، جون کې هغه مزه نشته چې موږ به د خپل پیرانو صاحبانو په دې خوا کې به هم کوو، خفه ورپسې شیطان ولا د انسان په شکل راغی ویس ولې پریشانه یې استاد جي مړ نه شو، 15 استادان لاړل مړه شو، 15 پیران او صالحان مړه شو. اوس موږ څوک دي، موږ ته به دین څوک ښایي او زمونږ عبادت کې هغه لذت او مټاس او خوند نشته چې د هغې په مجلس کې به کم مونږه خوند به او کم اثر به. واقعي د نیکانو خلکو د مجلس یو خپل اثر شته، د علماو د مجلس یو خپل اثر شته، هغه خوند نشته. ابلیس ورته ویل دی یو چل درته کوم، وایي زه دله قصه سمومه. نو ابلیس شیطان ده وله د هغه 15 نیکانو عالمانو په شکل باندې دانچې جوړې کړې، بوتان یې وله جوړ کړل. هغه زمانه کې دا فوټوان او دا تصویرونه جوړول جایز، دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې هم جایز. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې یجعلون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. پیریان الله دا حضرت سلیمان علیه السلام تابع کړیو، هغې به وله خشته خشته بلډینګان او محلات جوړول، هغې به وله خشته تصویرونه جوړول. لکه اوس خلک په دې چې کور جوړ کړي سندری پکې ولګوي، د غر تصویر پکې ولګوي، د ځنګل تصویر پکې ولګوي، د چینو تصویر پکې ولګوي، مزېدار ابشارونو تصویرونه جوړ کړي. هغه زمانه کې به هغوی د انسانانو تصویرونه هم جوړول، د ابراهیم علیه السلام تصویر، د بل پیغمبر د بل تصویر، دا جایز و زمونږ په امت کې منع شوي. نو شیطان ولا بوتان جوړ کړل د هغه 15 علماو او د هغه 15 نیکانو صالحانو، وی دا ځان سره کور کې کېدی، عبادت کې به هم خوندي. چې وخت تېرېده ورته وی داسې وکړې چې دا راوړی او دا د جومات کې کېدی دروازه کې چې دې خوا کې تېرېږې نو برکت په در باندې نازلېږي. چې وخت تېرېده ورته وی د جومات کې ځان ته مخې ته کېدی، دا خو ستاسو پیران دي، ستاسو استادان دي، او د دوی دا بوتان دا تصویرونه چې در سره پراتی په عبادت کې به هم خوند دي او شوق به وي. هغې ویره دا خو ډېره ښه ده، جومات ته یې پرې ورو ورو دننه کړل. نو هغې خلکو د دې 15 بوتانو عبادت نه دی کړی. که دی ورته وایي چې د دې بوتانو عبادت وکړې، وایي ښه ته په موږ د الله نه علاوه د غیر الله د خدای نه علاوه د بل چا عبادت کې هغې چېرته منل؟ نو هغه د هغه شاګردان او د هغه مریدان خو یې په دغه مخته کړل، کور کې پې وساتل، د جومات دروازو کې پې وساتل او جومات ته یې پې رادننه کړل. وی بس دا په جومات کې به در سره په عبادت خانه کې پراتی او بس دې کې عبادت کوئ او خوند به یې پکې. خو چې هغه خلک مړه شو په خپلو مرګونو باندې او د هغوی بچي پیدا شو، د هغوی نصیب پیدا شو، نو شیطان ورته وسوسې ور واچولې چې ستاسو پلارانو نیکلو خو به د دې عبادت کو، تاسو یې عبادت شروع کړئ. نو سجدې ورته شروع کړئ. د هغې چې کوم شاګردانو هغوی ورته سجدې نه وې کړې، هغوی د برکت دپاره کور کې ساتلي. د هغوی چې کوم پلارانو او نیکونو او د هغې بزرګانو کوم شاګردانو او مریدانو، نو هغې ورته سجدې نه وې کړې، هغې ته غوښتنې نه وې کړې، هغې په جومات کې او په لارو کې او په کورونو کې برکت دپاره ساتلي. خو چې وروستو بیا کوم خلک پیدا شو، نو وسې یو کړ، وسې وروستو خلک بس هغې ورته سجدې شروع کړې. چې سجدې شروع کړې بیا ورته خدایان وې دا مې خدای دی، دا به ما له بچي را کوي، دا مې خدای دی، دا به ما د بیمارۍ نه جوړوي، دا بل مې خدای دی، دا به باران وروي، دا بل مې خدای دی، دا به مصیبت ختموي. هغې نه د شرک بنیاد جوړ شو. ټول خلق دومره حد ته خبره ورسېدله چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو. الله په دې میندس کې پیغمبران هم ورته راولېږل او خصوصا اخره کې ورته حضرت نوح علیه السلام راولېږه او 9.5 کاله نوح علیه السلام په دې خلکو محنت وکړو. هغې به څه وې؟ لا تذرن آلهتکم، یو بل ته به چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی، ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوق و یعوق و نصرا، دا 15 خدایان دي، ګورې دا پرې نه دی. تکله شی ورته 9.5 کاله د دغې خلکو د نوح علیه السلام مقابله تېره شوه. 9.5 کاله ډېر شی دی، ګورې لږه خبره نه ده. نو چې حضرت نوح علیه السلام پې دا زړه غریب ستلی که او دی بیا هم د خپل شرک او د شرکي عبادت نه سم نه شو، نو بس بیا د الله په دربار کې ورته خیره وکړه. نوح علیه السلام یې سره د خپلو تابعدارو ملګرو مسلمانانو بچ کو او دغه مشرکان خدای پاک ټول هلاک کړل.
دا التنه شروع وه د شرک. اوس رونو ولې ګناه ده؟ دلیل یې راته یو ډېر ښایسته مزېدار وویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبرو، دا الله رسول کومه ګناه ډېره لویه ده؟ اکبر ډېره لویه ګناه کومه یوه ده چې د هغې نه لویه ګناه بله نه. نبي علیه السلام ورته فرمایي ان تدعو لله ندا وهو خلقکا، چې الله له شریک وګڼې کوم الله چې ستا خالق دی. هلکه اوس به یو خبرې له راځو، ما سره به ټول په دې خبره کې یو پوټې ملګرتیا کوئ. خالق د دې ټولو کائناتو څوک دی؟ شابسې. بل څوک د دې کائناتو خالق شته؟ نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریک دی؟ دې دلیل شو. ان تدعو لله ندا، خدای له شریک ګورې. کم خدای وهو خلقه چې ستا خالق دې ته پیدا کړی، نو بل نشته خالق، نو ولې شریک پیدا کړی؟ دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړي دي، چا پیدا کړي دي؟ نو ما له شوق سره جواب راکړه. د عقیدې خبره ده، عقیدې خبره ده. چا پیدا کړي دي؟ او دا اسمان، او په دې اسمان کې دا ستوري او دا سپومې او دا ټول کاڼي بوټي چا پیدا کړي؟ داسې بل څوک کولی شي؟ دا موجوده نور دا چې مونږ ورته ګورو دا څومره دی؟ مونږ ته خو یو معمولي غوندې طبخي عمره ښکاري. هلکه نور مونږ ته څومره ښکاري؟ ښکاري عمره، طبخي عمره راته ښکاري. حالانکې دا څومره دی؟ دا د ځمکې نه، دا نور د ځمکې نه 14 لاکه چنده غټ دی. دې ځمکې سره چې 14 لاکه دومره ځمکې ملګرې کې لکه چې دا دوم ایله به نور ته ورسېږي. 14 لاکه چنده د دې ځمکې نه دا نور غټ دی. لرې څومره دی دا نور؟ دا څومره لرې دی؟ دا تاسو ته پته نشته. دا 9 کروڑه او یا لاکه میله لرې دی. 9 کروڑه او یا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی. او دا ستاسو سار وختي کې دا پوټینۍ غوندې ښي طرف ته دا ستوري نه، دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو بوته د سویل ستوري وې، دا به څومره وي؟ دا به څومره غټي؟ دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی. دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ ښکاري، د نور نه 50,000 چنده غټ دی. نور ستا د ځمکې نه 14 لاکه چنده غټ دی. دا ستوري به څومره وي؟ څومره پوټینۍ ښکاري؟ دا به څومره لري؟ د دې نه اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لري؟ د خدای کائنات به څومره وي؟ الله اکبر. د خدای دې نور ته وګوره څومره رڼا کوي. کوم ځای دی؟ 9 کروڑه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی، دلته څومره ته ورسېږي؟ دلته څومره رڼا کوي؟ هغه د سویل ستوري څومره لرې دی چې ته اندازه ولګوه چې د نور نه 50,000 چنده غټ دی. او ما ته ښکاري یو معمولي غوندې ذره راته ښکاري، یو پوټې غوندې ده ما ته د سانډا سترګه ښکاري. نو دا به لرې څومره وي؟ نو اندازه ولګوه چې اسمان به څومره لري. امام غزالي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده، ډېر لوی سړی تېر شوی دی امام غزالي. یو ډېره ناشنا خبره لیکلې ده. هغه وایي تاسو اندازه ولګوئ چې اسمان به څومره لري، څومره ستوري دي پکې. دا تا ته چې کوم پوټې پوټې ستوري ښکاري، دا پوټې چمکیله ستوري ته ښکاري. دې کې یو ستوری د ځمکې نه غټ دی. دې کې داسې ستوري نشته چې د ځمکې نه راکوټي. یو ستوری د ځمکې نه غټ دی. او دا دومره دي چې دا شمېر نه زیات دي، دا اربونو تیربونو نه هم زیات دي. اسمان به څومره لري؟ الله څومره به لري؟ بیا د لومبي اسمان نه دویم به څونه لري، دویم نه دریم، دریم نه څلورم، 500 کاله مزل حضور پاک یاد کړی دی. امام غزالي دی کې بله خبره پکې منځ کې راغله درته وویم، وایي که دا ټول کائنات د ځمکې نه اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډک کې، دا ټول د شړشم د دانو نه ډک کې اسمان څومره لرې دی. هلکه دا به څومره د شړشم دانې به وي؟ شړشم خو پېژنې که نه؟ او بیا په لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې د شړشم دانو نه ډک شي، دریم نه څلورم، څلورم نه پنځم، پنځم نه شپږم، شپږم نه اووم، دا ټول د شړشم د دانو نه ډک شي. او یو مرغۍ راځي، یو مرغۍ، او د دې نه یوه دانه وړي، او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي. څونه موده پس؟ یو کرب، 100 کروڑه یو ارب دی، او 100 اربه یو کرب دی. هغه مرغۍ راځي او د هغې نه یو دانه یو کرب کاله پس وړي. وی دا دانې به ټولې ختمې شي، خو د آخرت زندګي به ختمه نه شي. د آخرت زندګي څه معنا؟ چې کوم جنت کې پراته دي اب هم ختم نه شي.
او چې کوم مشرکان په دوزخ کې پراته دي دا به هم ختم نشي. نه دي ګنې بس اخر دنیا دا ختمه شوه او یا به په جهنم کې یو 1000 کاله وي، 1,00,000 کاله وي، 1 کروڑ وي، 1 ارب وي، 1 کرب وي، یا د هغې دوچند وي. نه د آخرت زندګي جنت هغې ته وي او دوزخ هغې ته وي، نه ختمېدو والا. زه حیران شوم د کافرانو مشرکانو ته چې سپېرو مفتو کې تباه شوی د دنیا د لږ دولت دپاره، د لږ مال دپاره، د دنیا د معمولي عیش و عشرت دپاره کوم طرف ته لاړی ظالمانو؟ بیا هغه جهنم ختمېدو والا بالکل نه دی. څه به کوئ؟ نو زما وروڼو دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړي، دا سپوږمۍ او دا ستوري او دا داسې بل څوک پیدا کولی شي؟ ووایه راته. نه. نو چې نشي پیدا کولی هغه کس چې هغه نشي پیدا کولی د خالق سره ولې شریک یې؟ یوازې دا نه په دریاب کې دا کبان وګوره، دا غټ غټ میان پکې وګوره. یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام یو جهاد له ولېږلو 1500 کم و بیش صحابه کرام. روایت کې لږ په ذکر د عادت کې لږ اختلاف شته. وږي شو، دومره وږي شو چې موږ به د ونو پاڼې خوړی. چې کوم مشر و هغه اډر وکړي اوښان حلالوی، دروازې به هم 3 اوښان حلالول، په هغې به هم ګزاره کېده. 3 اوښان. اخره کې یو کس پکې و چې د اوښان موږ ټول حلال کړو، وطن ته واپس رسو. پریشانه شو، وی دریاب راته یو کب راوغورځو. چې کب یې څنګه راوغورځو موږ په تورو او راټینګ هم کړو. کب څونه و؟ دومره کب و چې موږ 15 ورځې، په یو روایت کې 18 راځي، 15 ورځې موږ ټولو د هغې نه خوراک وکړو. دومره کب. او بیا هغه کب نه چې موږ خوراک وکړو نو هغه بیا چې څه غوښه چې موږ نبي علیه السلام له مدینې منورې ته هم راوړه. او څومره کب و؟ وی دومره غټ و چې د هغې 2 لشې موږ ودرولې. د لښکر چې کوم مشر و 2 لشې یې ودرولې. نو چې په لښکر کې کوم اوږد اوښ او اوږد سړی و هغه په اوښ کېناو او لاندې تېتېر که سړی ورسره ونه جنګېده. داسې کب څوک پیدا کولی شي؟ والله که د دې ګوتې د بند دومره هغه پوټي پیپل سره پوپل ورته وایي که څه ورته وایي پوپل ورته وایي، که داسې هم څوک پیدا کړي د پلاسټک به جوړ کړي خو هغه شی به ني کوم چې الله جوړ کړی دی. دا چا پیدا کړي دي؟ الله. نو ته مخلوق خالق سره شریک یې؟ بېوقوفه عقل دې نشته. د بوتانو سجدې کې نن ستا صرف او صرف په هندوستان غوندې د هندوانو په کلي کې مفتی مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي د 33 کروڑو بوتانو عبادت کېږي. دا خپله زمانه یادوي. 33 کروڑ 33 کروڑو بوتانو عبادت کېږي. هر چا ځان له یو بوت پیدا کړی، چا په کور کې ایښودی دی، چا په مندر کې ایښودی دی، چا په سړک ودرولی دی، چا په دروازه ودرولی دی، چا په هره کوټه کې ځان ځان له یو یو ودرولی دی، چا د تانبې جوړ کړی دی، چا د پیتلو جوړ کړی، چا د لرګي جوړ کړی دی، چا د اوسپنې جوړ کړی، چا د کاوي جوړ کړی دی، او چې څوک مالدار دی هغې د سرو د سپینو جوړ کړی دی. او بیا د بوتانو شکلونه یې څنګه دي د قمقلو د بوتانو شکلونه دا چې چا د پیشو په شکل جوړ کړی دی، چا د سپي په شکل جوړ کړی دی، چا د زمري په شکل جوړ کړی دی، چا د ښځې په شکل جوړ کړی دی، چا د ګوتمبت په شکل جوړ کړی دی، او هغې ته رام رام کوي، د هغې نه غوښتنې کوي. د الله فضل دی مونږ او تاسو هغه ذات ته به دا تندي لګي چې کوم د دې تندي خالق او مالک دی. ټول وایي الحمدلله. هغه ذات نه به غواړي چې کوم د دې خالق او مالک دی، او هغه ذات ته به په دې ځمکه پرېوځم چې کوم دا تندی پیدا کړی دی، مخلوق ته به نه پرېوځم انشاءالله. دا به مقیده دومره لوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. په قرآن شریف کې الله تعالی مثال ورکوي. دا د قرآن مثال هم دی د حضور پاک هم. وستا یو مرئي دی، مرئي او که دا مرئي ته ورته د یو کار وایې ستا مرئي دی، دې اغشتې تا دې پیسې په تا ورکړي دي او دې لګیا دی د بل چا خدمت کوي، نو ته به دا مرئي به ستا خوښي؟ ته به وایې چې بېخ وله وباسم، یا خوار چې پیسې دله ما در کړي دي، اغشتې مې ډوډۍ زه در کوم، جامه زه در کوم، کور کې ما سره اوسېږي، بجلي د باندې زما خرڅ کېږي، او ظالمه ما پرېږدې او د بل چا ته لګې خدمتونه کې. دا مرئي به څوک خوښ کړي، چرې به هم خوښ نه کړي. نو الله پیدا کړی، جامه الله در کوي، ډوډۍ الله در کوي، ژوند خدای در کړه، سترګې خدای در کړې، دماغ خدای در کړل، پوزه خدای در کړه، بچي خدای در کړل، نو بل ته سر ښکته کې نو خدای به خفه کېږي او که الله به نه خفه کېږي. نو د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند. او تاسو ته خو د حضرت سلیمان علیه السلام واقع یاده ده. الله ته وایي څومره د لوی طاقت خاوند بادشاه دی او پیغمبر دی. الله ته وایي الله ما ته حکم وکړه ستا دې مخلوق له ډوډۍ ورکوم. هغه زمانه کې مخلوق دومره نو لکه دا اوس چې څومره دی. ما د علامه افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي مې یاره ما ته وایي دومره به و لکه زمونږ د یو کلي خلک چې یا د یو ضلع او تحصیل خلک چې نه ډېر لږ خلک و.
هغه وی د نوح علیه السلام زمانه کې هم دغه چې کوم ځای کې عراق کې خلک غرق شو وی دقه وزیاتي نو افغاني صاحب له خو خدای ورجیبه علم ورکړل لږ خلکو نو هغه سلیمان علیه السلام خو لږ خلکو لکه دې زمانه کې څوک چاله دغه ورکړي دا د جنګ باندې ډوډۍ ورکړي یو کلي له ورکړي دوه له ورکړي درې له ورکړي چې مالداري ورکول نو سلیمان علیه السلام چې زه خدا ورکول ځکه شم چې زما خو پیریان دي او دیوان دي ټول زما په قابو کې دي اوس به ورته اډر وکړم او ارسه به برابر کړي الله وی نشي ورکول الله یو میاشت خو به ورکړم میاشت ته ورکول شي کال نه میاشت نشي ورکول یو ورځ به ورکړم ورځ هم نشي ورکول الله یو وخت عادت راکا په قدر مې دا الله په حکم د ځای انتخاب وکړو او ټولو پیریانو ته انسانانو ته شابه کار کروندې کوي او پښتانوي پیریانو ته غزنې سره یو سات سره پیریانو دیوان لګیالي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه پیریانو به سره کار کاو خدمت به وسره کاو باندې تابع لګیا دي ګیاګانې وکړلې شوې میوې وکړلې شوې د ځنګلونو نه میوې راغونډې شوې ګیاګانې راغونډې شوې فصلونه راغونډ شوې دنیا سیدونه وکړلې شو او د دریاب غاړه ورته الله وښولوي دغه ځای په دې خره چې دریاب دا کبان به مخري او خلک به مخري او د پاسه پې اوریا ګرځي چې دا خوراک باندې نور نه لګي په دې سیدونو څخه نشي او یخه یخه هوا پې لګي قرآن شریف کې الله وایي وزد سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر هوا تابع ده چې دا چې د ډیریو لګېدل د غرونو په شان دی د میوو د ګیاګانو د غلو هر قسمه او سلیمان علیه السلام په خپل تخت شاهي ناست دی مسکي مسکي کېږي چې الله تا خو وایي چې ته خوراک نشي ورکولی مخلوق لا دا شل کاله کې هم نشي خلاصولی نو به څنګه خلاصوي دا ټول ته اعلان وکړم چې راشه دا څونه مرغۍ وایي چې دا به وخوري څومره کبان وایي خو که یو شل منه مې ته دریاب ته وروغورځو ټول کبان به خلاص نه کړي او ټول انسانان پې لګې که نه چې په لکلونو کې اخلاص نه کړي لیکن رونو د الله د پوهې په شان پوهه د بل چا شته شته پوهه د خدای ده که خو ظاهر ته ګوري که نه الله خور دی ته ګوري چې دا الله ارسه تیار شو وی الله میلمستیا شروع کوم چا نه شروع کوم الله وی د دریاب دا میان بخي دا مخکې کا مطلب خو دا و چې راته به الله حکم وکړي چې د پیریانو ته ووایه چې وروغورځئ لغوندې د کتابې یو وی داسې وکړه څنګه وکړم الله وی د دریاب د کبانو ته حکم وکړه چې ټول لاشه زما میلمانه یې اعلان ورته وکړه ستا اواز به زه ټولو ته ورسوم لکه ابراهیم علیه السلام چې د حج اواز وکړو او الله ګوټ ګوټ ته ورسو ستا اواز به زه ورسوم ټول به درته راشي هغه وی ډېره ښه ده چې اواز یې وکړې ای کبانو تاسو نن زه سلیمان د الله پیغمبر یم او زما تاسو ټول میلمانه یې راځئ خو چې دا اواز یې وکړ یو کپ شتو راغی خو چې څنګه په شتو راغی او سر یې بار راوویسته او جام یې کولاو کړه او د جام یو طرف یې د ډیري یو ځای کې کېښوده او بل طرف یې د بل ځای کې کېښوده هر څه یې دا منځ کې راګیر کړل او چې قلپ یې ورکړه ټول یې تېر کړل یو نړۍ سره الواق سره هر څه ووال هر څه ختم سلیمان علیه السلام حیران شو کب ته ویې د خدای سپېره هر څه خو تا خلاص کړل دې نورو خلکو سره به څه کو د دنیا انسانان مې راغوښتي دي لکه ډوډۍ له خلک پینډه تیاره ده دا موږ پښتانه ته وایي پینډه تیار پینډې سره څه وکړم دې خلکو سره به څه کوم هر څه خو تا وخوړل کب ورته وایي میلمه ته څوک دا خبرې کوي ځه چپې دی نو میلمه داسې شرمول کوي میلمه د کوربه سره دا لوبې کوي هر څه دې ووایي کب ورته څه وایي ای سلیمان ابن داود نار دې پرېښودو ماشاءالله چې لا مړی کې به پلاره پسه مور څیزونه دې وواله نار دې پرېښودمه وی دا چې تا نن څومره راکړه دا ماله روزانه خدای دوه نوړی راکوي نن یې تا ته وسپارلمه تا ترې واخېستم نو نیم مې وخوړو نیم اوږې پاتې شو اوس وایه د الله د قدرت په شان قدرت د بل چا شته نشته دا د خدای طاقت اوس ښه وګورئ دې مارغانو ته وګورئ دې زمریانو ته وګورئ زمري له خدای څومره مضبوط طاقت ورکړی دی غټ غټ غویان را پرځي غټ غټ غویان یو لتې سره یو غوی بل طرف ته وغورځوي اتي ته وګوره خدای وله څومره مضبوط وجود ورکړی دی اوښ ته وګوره خدای وله کم شکل ورکړی دی څوک پاوا الوزي پاوا روان دي مارغان دي څوک په ځمکه کې دننه په سمسو کې او په سوړو کې پراته دي څه چې هغه ژوند دی او څوک په دریاب کې دننه پراته دي او څوک په هوا کې دي څوک په دوه خپو ګرځي قرآن شریف کې الله فرمایي څوک په څلورو ګرځي څوک په شپږو ګرځي څوک په اتو ګرځي د وځه زنځ خپو ته وګوره څومره ډېرې خپې دي
د چا 2 وزرې چا 4 وزرې دي په هغې د پاسه په منډه دي چا له خدای یو خوراک مقرر کړی چا له خدای بل خوراک مقرر کړی دی څوک متیازې کوي او څوک نه کوي د شاتو مچۍ ده نه متیازې کوي نه غول کوي هلکه تاسو به وایئ چې هلکه دا شات یې غول نه دي څه پښتانه وایي که نه وایي دا غول د شاتو مچۍ دا غول شات دي دا غول نه دي داسې زموږ د خلکو خبرې دي دا الټی کوي دا چې کوم خوراک وکړي دا الټی کوي دا شات د دې الټی ده شاتو مچۍ ورکوټ یو دسماتې کوي نه لوی یو وایه دومره لوی قدرت طاقت د بل چا شته نشته دا صرف د الله هغه ذات سره وهو خلقک ته پیدا کړې او بیا چې انسان یې پیدا کړ او څنګه ښکلی شکل یې موږ له راکړی لقد خلقنا الانسان في احسن التقویم خشته شکل یې موږ له راکړی په ټولو شکلونو کې د انسان نه ښکلی شکل د بل چا نشته دا ډېر ښکلی شکل دی د انسان مزېدار سترګې دله درکړه پوزه یې دله درکړه اوبه چې څکې سترګو باندې به ورته ګورې که دا سترګې دې په سټ کې بیا به دې ورسره څه کول او که دا خوله دې شاته او بیا به دې ورسره څه کول او که دا غوږونه دې په دا خېټه کې و دې سره به دې څه کول چا سره دې خبرې کولې زر به دې ورته لمن اوچتوله چې خبرې واورم او که دا غوږونه په دا سر کې و نو چا سره دې خبرې کولې زر به ټوپې او پټکې ورته کوزاو د خدای نظام ته او سپېمې پورته دي ځکه معمولي غوندې چېرته کڼه مڼه ته بیږي رومال به راوالي ځان له به پاکې کړي که نه که دا شاته وي څه به دې ورسره کړو دا خپې دې لاندې دي ښه مزېدار پرې ګرځې که دا دې سر کې وي څلورګولې به ګرځېدې څومره ښکلی شکل الله انسان له ورکړ لاړې دي په خوله راځي لوی دسماتې دی لاندې روان دی لاړې هر وخت راځي که لوی دسماتې هر وخت راته بیا به دې ورسره څه کول لاړو په شان دی د سترګو د اوبو په شان دی که لوی دسماتې هر وخت راته بیا به دې ورسره څه کول د لوی دسماتې دی که دې پورته بیا به دې ورسره څه کول او دا په خېټه کې چې دا څښا بوی والا هوا ده که دا بنده نه وي او دا هر وخت چالو وي قسم دی که کور کې هم چا سره ژوند تېر کړی وي او څومره ښکلې پوټینۍ ژبه دله خدای در کړې ده او څومره تېز اواز ترې خېږي څټک او سازدان چې راوالې هم دونه تېز اواز نه کوي لکه ژبه چې کوي سړی حیران شي ژبه غاښونو سره لویه ډغرم نه وی معمولی لګي څومره ښکلې خبرې ته راوځي او چې خبرې کوي الف او ب او جیم دا زه چې خبرې کوم څومره په تیزۍ ژبه روانه ده کله غاښ لځي کله تالو لځي کله شونډو لځي او هوا پسې شاته نه را روانه ده رښتیا ووایه قرآن کې الله وایي وفي انفسکم افلا تبصرون وفي انفسکم افلا تبصرون اے انسانه ځان ته وګوره لږ غوندې که نه نظر دې ولې نه لګي ما که معلومې نو ځان ته وګوره زما قدرت که معلومې نو دې ځان ته وګوره دې سترګو ته دې وګوره دې غوږونو ته دې وګوره والله چې یو سترګه دې خرابه چې په لکاو روپۍ پې لګیا خو هغسې دله نه پیدا کېږي د بشریات دپاره ما په خپله محنت وکړ ما پې زړه لږ زیات خفه کېږي د لپاره ما اسلام آباد یو ډاکټر ته ټېلیفون وکړ ما ورته ده ته وایي مې درله چنده غونډوم په دې یارانو دوستانو درله ګرځم چنده دله غونډوم خو که چېرته خدای پاک داسې څه انتظام پیدا کړ چې تا له چېته سترګه ولګي او نظر دې پې ولګي پنډه اسلام آباد کې چا راته پېښور کې په یو هسپتال خولی وي هلته کې د بار ملک نه سترګې راځي چې د چا سترګې ړندې وي نو ورلېږدي دی مولا غریب ولېږم هغه کمپلیکس هسپتال ته مې لاړ شه که کېږي او د سترګه درته لګي او ستا یوه سترګه هم جوړېږي مې زه له چړ غواړم چنده دله کومه خو چې ستا نظر ولګي هلته چې لاړ نو هغې ورته وایي چې شاته نظر نشته شاته نظر نشته زما پوره محنت کړې شاته نظر نشته نو الله چې ما له تا له کوم نظر دنه مې یو دلته پوسه یې مخامخ ناست دی اوس هم پې زما له خفه شي مې بشیر جانه ستا په زړه سرمان دی سرمان هم نشته شکر د حضور پاک نعتونه ویم د نبي علیه السلام صفتونه کو خدای پاک راله انتظام برابر کړی یو ارمان مې پړه کې دی مې هغه څه دی وی هغه دا دی چې دا تور رنګ به څنګه وي سپین به څنګه وي واقعي دا لوی ارمان دی جی ګورئ نو دا کشته ښکلی نظر چې په دا سترګو لیکن ثواب یې هم ګورې ډېر دی مایوس کېږي نه نبي علیه السلام فرمایي چې چا نه ما سترګې واغېښتې او ده پې صبر وکړو دې سترګو په عوض کې به جنت ورکړو حضور پاک نبي الله نه نقل کوي ثواب یې زیات دی خو دا ګوره نظر څومره لوی نعمت خبره چې د چا غوږ کونی نو دلته به لاس در کېږي غوږ به رامخامخ چې خبرې واوره ژبه د چا لکنتي ګرځي چې داسې به څنګه چې زما ژبه به کار وکړي لاسونه چې د چا شل شي اوهو څونه ګران کار دی خپې چې د شلې شوې څونه ګران کار دی زما رونو کم د خدای نعمت وفي انفسکم افلا تبصرون انسان په دې وجود کې یو نظام دی هغې نظام ته
زمونږ دا ډاکټران غالبا زه خو په دغه څیزونو نه پوهېږم خو د خپل ناقص پوهې په بنیاد ویم چې ممکن ده چې دغه نظام تدوی ده دغه نظام وایي څه ورته وایي د پټو نظام دا څه شی دی دا انسان دا وجود کې پټې دي او دا نری نری پټې دي د سترګې د سر نه واله تر د خپو پورې هغه نظام دا یو نظام دی د دې نظام څه کار دی دا چې تا باندې څوک نوکاره ولګي که نه نو زر درته پته ولګي چې په ما چا نوکاره ولګوله نروس سیسټم نیرو سرجن دا نیرو ډاکټران دي غالبا یا چې خپلې په کاڼې کېښوده نو پته راته لګي چې دا کاڼې دی ستن باندې څوک ووال هغه ته پته لګي چې دا ستن ده که په سترګو ړوند مې ورته پته لګي بچې جانه داسې ده که نه که په تا باندې څوک نوکاره ولګي ته پوهېږي چې دا نوکاره ده او یا دې مثلا څوک په ستن باندې غوس کي پته راته لګي چې دا ستن ده که څوک په لاس ولګي پته لګي چې دا تلې دی هلته ولګېده دا په شا کې مټ تر باندې یا څه دغه وکړي غوږ باندې کښېني زر درته پته ولګي دا په څه پته لګي ړوند ته څه پته لګي بینا ته څه پته لګي په اډو کې درد دی په غاښ زر درته پته ولګي چې دا کم غاښ خوږېږي ما ته غاښ کاري نه پته راته ولګي دا هغه نظام دی جي هغه د پټو نظام دی یا مثلا یو سړی دی او د هغه په ګرده درد شو فورا ورته پته لګي په ګرده درد دی متیا دی ورلې زر ورته پته لګي چې مثانه ډکه ده شابه زر خالي کوه یا یو سړی دی هغه ته مثلا سترګه کې څه درد راغی زر ورته پته لګي په سترګه درد شو دا نظام چې دی دا د اعصاب دي د دې نري نري رګونه خوارې شوي دي په دې سرمن کې خواره دي د اډوکو سره ټچ دي په دې ګردو کې هر ځای ته رسېدلي دي او چې ستا په وجود کې په کوم ځای تکلیف راشي نو دماغو ته فورا اطلاع رسوي دومره تیز نظام دی چې ستا د دنیا د کمپیوټر نه هم د دې نظام تیز دی یو د ډاکټر صاحب نه مې اورېدلي که یو کتاب کې مې کتلي ورسره نه هېر دي هغه وی یو ډاکټر صاحب نه مې غالبا اورېدلي وی دا دومره نری تار دی که نه او د انسان په وجود کې خور شوی دی وی که دا تار دی د انسان د دې وجود نه راویسته دا تار او د دې ټولې ځمکې نه د 12 کروړه کرته تاو که نوم به ختم نه شي دا د خدای نظام وفي انفسکم افلا تبصرون نو دومره د لوی قدرت مالک سره به ته مخلوق شریکوم نه ان تجعل الله ندا نو لوی ګناه دا ده چې خدای له شریک پیدا کړي وهو خلقک حالانکه الله ستا خالق دی نو چې ستا خالق دی او دا نور مخلوقات دی نو مخلوق خالق سره شریک دی الله قرآن شریف کې فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق یګي لکه موږ نه خدای پاک موږ څونه قمقل یو من انسان من حیث الانسان یادو موږ شکر دی مسلمانان یو ټول وایي الحمدلله انسان څومره قمقل دی الله ګیله کوي سوي افمن يخلق كمن لا يخلق اغه ذات چې د دې ټولو کائناتو خالق دی بوتانو په شانته دی چې تاسو هغه ول شریکان جوړوي وې د ازمکه چا پیدا کړی د ما نو چې چا نه پیدا کړی ول شریکوي وې د اسمان چا پیدا کړی دی ما نو چا نه پیدا کړی هغه ول شریکوي وې ته چا پیدا کړی وي ما پیدا کړی الله وي او دا تیاره او دا ظلمات او دا رڼاګانې چا پیدا کړی دي الله نو دا بل به سره شریک دی دا ډېر لوی جرم او ګناه ده په مکه مکرمه کې شرک څنګه راغی مکه مکرمه کې اسماعیل علیه السلام چې کله وفات شو هغې خو به بیت الله نه تاوېدل نو چې کله خو د بیت الله نه کم خلک لږ وو نو هغې وایي چې خو بیت الله هم یو کاڼی دی راشه موږ هم یو کاڼی پیدا کړو نو کاڼي ځان له واړه واړه وکتل او هغه کاڼو ته به یې سجدې کولې او په مکه مکرمه کې یو کافر تیر شوی دی یو لوی کافر عمرو ابن لحی هغه باندې څه بیماري ولګېده چې بیماري پې ولګېدله نو چا ورته چې شام کې یو چینه ده په هغې به ولمبې جوړ به شي نو د مکې مکرمې نه شام ته لاړ نو هلته په هغه چینه ولمبل یا جوړ شو یا جوړ نه خو په شام کې خلکو د یو بوت عبادت کوه هغې ته هوبل وی ده وی چې دا څه شی دی چې دا تاسو عبادت کوئ وی دا خو زمونږ خدای دی که نه هوبل وی مال یو نه راکوئ د وی چې راشي یو ناشنا تحفه ده لکه خلک چې یو وطن ته لاړ چې ځان سره یو ناشنا تحفه وړي هغه یې جوړ به کړو ده لکه نه یو بوت یې وله جوړ کړه هوبل نو مکې مکرمې ته یې راوړه خلکو ته یې وی چې دا خو د دې عبادت پکار دی نو هغې صاحب په بیت الله کې دننه کېښود نو وروسته نور هم زیاتېدل نو لات او منات عزا دا خدایان یې کېښودل د هغې عبادتونه شروع شو نو چې دا خلک ګمراهۍ ته ورسېدل نو الله د دواړو جهانو مبارک سردار ورته راولېږي صرف او صرف د شرک د رد دپاره
حضور پاک په مکه مکرمه کې دا څومره سختۍ برداشت کړې دي. نور څه سیاسي اختلافات نه ګورئ. تاسو ته ما قصه کړې ده ابو جهل او سرداران دغه د پیغمبر ابلا کراته وسره وکړل په دروازه دی راغواړه او د خلې فساد جوړ شو مونږ سره او فتنه جوړه شو کور په کور دښمنۍ دی جوړه کو. هغه وی دا خو ډېر خو شو مذاکرات به وکړو جوړه به وشي چې راویې غوښتل وی هغې ورته وی که دې ښځه غواړي مونږ وله ورکوو سوچ یې غواړي ښه خاندان دی ښه شته دی هوښیار دی قابل دی مونږ پې فخر کوو چې به یې ورکوو مال غواړي ورکوو او که مشري غواړي هغه هم کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم افوی شو بس ته وی ورواره وی قوم سره نور جګړه ماله د قوم مقابله ګرانه ده جوړه ورسره وکړه که نه. هتې روان شو سترګو کې اوښکې روانې شوې او ته وی کاکا وی خیر دی تا نه خفه کوم که ته د قوم نه مجبور یې نو پروا نشته. وی زما دی د الله په ذات قسمي زه ښځو له راغلم دنیا ته زه مال له راغلم جګړه مې په دولت ته ورسره په حکومت ته په سلطنت او په ریاست نه قسم دې که یو لاس کې راته نور کیدي نور او دې بله کې راته سپومې کیدي او چې دا کم د الله د توحید اواز دی دا به پرېنږدم راغلی چې سپارم دا شرک دی ګناه ده دا دی چې د بوتانو عبادت کوي دا ګناه کوي دا شرک کوي کفر دی دې نه اړو. ګوره د حضور پاک مقصد د راتلو سو دقه د شرک رات مدینه منورې ته لاړ هم د دې مشرکانو سره جهادونه که ته د پیغمبر په نقش قدم تل غواړې نو حضور پاک د شرک د رد دپاره راغلی دی. مقابله د شرک یې کړې ده مقابله د کفر یې کړې ده. هغه زمانه کې چې څومره نږدې نږدې خلک ورسره وو ټول مشرکان که په مدینه منوره کې یهودیان و مشرکان. قالت الیهود عزیر ابن الله عزیر علیه السلام ته به د خدای زوی وي. که عیسایانو هغوی به هم شرک او قالت النصارى مسیح ابن الله عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. او که مجوسیانو هغوی به اور ته سجدې کولې. د دې د رد دپاره خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار راولېږو او الله پاک د دنیا نه ولېږو چې په خپل مقصد کې کامیاب کو د کفر او د شرک خاتمې راوسته. او مکه مکرمه چې فتح شوه نو د بیت الله نه ګیر چاپېره 360 بوتان پراته وو. څومره بوتان؟ او په بیت الله کې دننه بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوتې جوړ کړی او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې غشي وله ورکړي چې دا جواري د دوی شی دی. نبی علیہ السلام چې دار تې راوباسئ نو اله بیت الله ته ننوځم نو هغه بوتان یې ترې راوویستل او په ډکې به یو بوت واو او ټوټې ټوټې به پرېوتېده او دا به یې وی قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی چې د توحید والا دین دی دا الله دا یومن الوالا دین وزهق الباطل کفر و شرک لږ ختم شو ان الباطل کان زهوقا او دا شرک او کفر خدای ختموي. زمارونو په ټولو کې خطرناک او غټه ګناه څه شی شو شرک. او درې قسمې دي ګورئ. یو قسم یې دا دی چې په ذات کې د خدای شریک وګڼئ. یو قسم یې دا دی دوه خدایان. قرآن کې الله وایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. هلکه په کور کې دوه مشران کیدی شي نه که دې ځمکه اسمانونو کې دوه خدایان وي هر څه به تبه یو خدای به وي د انور تا ټول عمر د دې مشرق نه راوخېجو بس ته که نه اوس یې ما ته پرېږده که نه دې بل طرف نه راخېجو بل به وي ته خو هغه یو له زامن ورکې بس ته که نه زه وله تور ورکوم نه نه بل به زه وله زوی ورکوم لوی تصادم به راغلی. نو یو دا دی چې دوه خدایان یو دا شو. دویم څه دی د الله په شان خشته صفات بنده له ثابتول دې ته شرک فی الصفات وایي. الله له چې کوم علم دی داسې علم د بل چا شته؟ جواب راکړه نشته. الله هر وخت په هر ځای کې موجود دی. الله په خپل اختیار هر وخت په هر ځای کې موجود دی. الله په هر وخت کې د هر څه نه په هر ځای کې خبردار دی. الله هر وخت کې هر څه اوري. الله هر وخت کې هر څه ویني. الله هر وخت کې په هر څه باندې خبردار دی. دا صفتونو کې که یو صفت هم د الله نه ما سوا بل چاله ورکړه څه ورته ویل کېږي؟ شرک فی الصفات. او بل شرک فی الافعال دی په کارونو کې. څه معنا؟ هغه کارونه هغه څیزونه چې زموږ د اسبابو نه بالاتر دي. هلکه څه لازمه نه ده چې سبب استعمال کې خامخا د هغه وشي. لکه زه به مثال درکړم جوړېدل د مرض جوړېدل دا زموږ د ظاهري اسبابو نه بالاتر دي. بعضې وخت سړی علاج وکړي جوړ شي او کله علاج وکړي او جوړ نه شي. معلومیږي دا چې دا جوړېدل دا د ډاکټر کار نه دی او نه دارو کار دی. دا د چا کار دی؟ او که یو سړی وي چې ډاکټر جوړ کړه شرک یې وکړه
شرک یې وکړو. ډاکټر جوړول نشي کولی. دا به وی چې د ډاکټر په وجه الله جوړ که. که ته وی د دارو جوړ که نو غلط دی وی. دارو جوړول نشي کولی. دا به څه وی چې په دې دارو کې د جوړولو اثر چا پیدا کړ؟ هلکه پلانکي ملا صاحب په دم واچو. دا به نه وی چې د دم جوړ کو. دا به نه وی چې د ملا جوړ کو. دا به وی چې د ملا په خوله کې اثر یا په دې دم کې د جوړولو اثر چا پیدا کړ؟ الله پیدا کړ. دا به وی. یا مثلا دعا ورته چا وکړله او د هغې په وجه جوړ شو. دا به نه وی چې د دوا جوړ کو. دا به نه وی چې دوا کوونکي جوړ کو. څه به چې چا جوړ کو؟ قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وی چې تکلیف در باندې ما راوستو، دا تکلیف زمانه ما سوا بل څوک نشي ختمولی. هلکه ختمولی شي؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. الله وی چې زه ته خیر رسول غواړم، د خدای خیر څوک بندولی نشي. عبدالرحمن بابا ده وایي څه؟ عبدالرحمن بابا وایي که نه؟ وایي چې څنګه دی لکه وایي که الله در سره مل نوي رحمانه، که الله در سره مل نوي رحمانه، که لښکر در سره وي یک تنهی. نو والله که د لښکر بچ کی چې الله دله جون درکه، الله دل عزت درکه، الله درله امن درکه، نو نه د ټوپک وجلی شي، نه د دشمن وجلی شي، نه د پیسه وجلی شي، او نه د غر د سر لاندې کا نه د هغه وجلی شي. او چې الله درله مرګ راولي نو نه به ټوپکي، نه به تبی، نه به دشمنی، نه به ګولی نه به اکسیډنټي، نه به اوري، نه به سیلابي. د شپې به ودیو په خوږو نه سو باسي. جون د عمر د چا په لاس کې شو؟ عزت او ذلت د چا په لاس کې؟ کائنات څوک چلی؟ الله چلی. بچي څوک ورکوي؟ دا به نه چې فلانکي بچی راکړو، بچی به خدای ورکوي. دا به نه چې فلانکي جوړ کړو. بعضې خلک د زیارتونو نه په دې تمه دي. دا عقیده هم ګورې درسته وساتئ. زیارت نه په دې تمه دي چې هغه زیارت به زمانه بعد وباسي، بعد دي په وجود کې جوړی به مې هغه زیارت به بچي راکوي. اوه خطرناک عقیده ده. قطن به دا نه وایه. دغه زیارت چې کوم وخت کې جم دی و ده به بچي د چا نه غوښتل؟ لږ سوچ وکړئ که نه، بچي به چا نه غوښتل؟ دغه زیارت چې کوم د الله ولی دی او نیک انسان دی، دی چې به بیمار شو چا ته به چې ما جوړ کا، نو تا هغه الله ته ولې نه وي؟ دغه نیک سړی ولی د خدای چې بچي نه کېدل، چا ته به یې درخواست کو چې ما له بچي راکا؟ الله ته. نو ولې خدای ته نه کې؟ دا به بالکل نه وي، قطعا به نه وي. د مشرکانو عقیده و د بوتانو متعلق هغوی به څه وي؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. موږ د دې بوتانو عبادت دی لکو چې دا خدای ته نږدې کي. نو چې هغه لپاره سپیره عبادت کوي چې خدای ته مې نږدې کي، نو ډایرکټ د خدای پاک عبادت ولې نه کوي؟ زما وروڼو، انسان نه به فایده اخلو، عالم له به ځو دعا راته وکړه، بزرگ له به ځو دعا راته وکړه، دم به استعمالو، علاج به کوو، زیارتونو له به م ځو. زیارتونو له تلل منع نه دي په شریعت کې. نیکان صالحان بزرگان هغې له به ټولو له به ځو. خو کوم څیزونه چې د مرض سره تعلق لري، بچي ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، باران ورول، دې څیزونو کې د ټولو کې به موږ سوال د چا نه کوو؟ بیا بنده نه موږ سوال نه کوو، الله نه به کوو. او که موږ د خدای پاک چې کوم کارونه کوي دا د بنده له ثابتو چې بنده هم داسې کولی شي، زوی ورکولی شي، انسان جوړولی شي، دې ته شرک وایي بیا. او شرک خطرناکه ګناه ده زما وروڼو. نو الله دې د شرک نه وساتي. نو لږ به یو بوټی احتیاط کوي. شیطان موږ پسې شاته لګېدلی دی، ډېر خطرناکه طریقه. او په معمولي معمولي شبهو موږ بربادوي. دې کې صفا د الله تعالی د قرآن شریف ایتونه دي او صفا د پیغمبر علیه السلام مضبوط حدیث دي پکې. نو معمولي شکونه او شبهې او شعرونه او معمولي غوندې داسې د بعضې ګمراه خلکو خبرې دا مو برباد او تباه نه کړي. او بیا زه ډېر په بل څیز یېرېږم، د ځن کدن په وخت کې شیطان همې تباه نه کړي. هسې نه چې هغه راته داسې څه بعضې څیزونه وښیي چې داسې کوه، د بل څیز یې تباه نه کړه، داسې کوه او زه داسې وکړم او فوراً تباه نه شم، شرک ونه کړم. نو خدای دې د شرک نه ساتي. لږ با شرک څه ته وایي پوه خو شوی پې که نه؟ الله له شریک ګڼل. دیو ځایونو کې په ذات کې چې دوه خدایان دي، دا نشته یو دی. په صفاتو کې چې د الله کوم خشته ښکلي صفتونه دي دا به بنده له نه ثابتوو. او بل په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي موږ به دا نه وایو چې دا بنده کوي. بنده صرف کسب کوي، خالق رب العالمین دی. او بنده چې کوم کسب کوي په دې لاسونو پوه کې دا طاقت ولې چا پیدا کړی دی؟ دا هم الله پیدا کړی. نو رب العالمین دی مونږه د هر قسمه کفریات او شرکیاتو نه په امن کې وساتي.
الله تعالی دې مونږ له د ایمان ژوند راکړي، الله دا توحید د الله د وحدانیت عقیده زمونږه کامله کړي، او رب ذوالجلال دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین باندې ژوند او مرګ نصیب کړي، او د هغې د جنډې لاندې دې الله تعالی مونږ جنت ته بوتلی کړي، او د کفر و شرک نه دې خدای مونږ وساتي، الله د کفر و شرک نه مو ساتي، الله د کفر و شرک نه مو ساتي، الله ته خاتمه مو بالایمان کې، خدای خاتمه مو بالایمان کې، او ځنکدن وخت کې رب العالمین د شیطان د ګمراه کولو نه وساتي.